د لوی او بخونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د افغانستان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو سلامونه ستړي او هرکلی درته وایم. تمه ده چې ټول به له بشپړې روغتیا او خوښۍ برخمن یاست. په نن زما هیواد خپرونه کې مو یو ځل بیا زه جبګل عاطف له کندوز ولایت څخه هرکلی کوم. موږ دا مهال د کندوز سپین زر اماراتي شرکت د یوې سترې پروژې په سیمه کې ولاړ یو. هغه پروژه چې پکې د لسګونه سوداګریزو او ودانیزو مارکیټو د جوړېدو ترڅنګ د یو شمېر فرعي او عمومي سړکونو کانکریټ کاري او قیراچونه هم شامله ده. د مسؤلینو په وینا د دغې پروژې له تطبیق څخه موخه د کندوز ښار لویوالی، خلکو ته د کاري زمینې برابرول او د سیمه ییز اقتصاد پیاوړتیا ده. دا چې اوس مهال د دغې پروژې کارونه څو سلنه مخته تللي دي. د دغې پروژې د کارونو له تکمیل وروسته به په کندوز ښار کې کوم بدلونونه رامنځته شي، موږ په همدې تړاو د خپرونې په اوږدو کې له مسؤلینو، عامو خلکو، سوداګرو او د دغې پروژې د قراردادي شرکت له چارواکو سره مرکې او خبرې اترې لرو. تمه ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ماشاءالله هیواد ګلا ماشاءالله هیواد ماشاءالله هیواد ګلا ماشاءالله هیواد مونږ لیکو ساتن خدای دې تل را آباد ماشاءالله هیواد ګلا ماشاءالله هیواد ماشاءالله هیواد ګلا ماشاءالله هیواد شهر دې الکغرنا دې کړه د اسلامي امارات تر حاکمیت وروسته که له یوه لوري د ټول هیواد په کچه ګڼې پراختیایي پروژې تطبیق کیږي، خو بل لور ته په دغو پروژو کې ګڼو مسلکي او غیر مسلکي کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. دمګړی مو د دغې پروژې یو انجینر تر خوا ولاړ ده، له ده سره مرکه کوو. انجینر صاحب در آغاز خود برای ما معرفی بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم انجینر محمد یاسین، یک تن از انجینران ساحوی مجتمع تجارتی و رهایشی سپینزر. تشکر، بخیر باشید انجینر صاحب از اینکه برای ما فرصت صحبت دادین. در رابطه با پروژه معلومات بتین. این پروژه چند دانه مارکت شامل است و با چه معیارایی یا ساخته میشن؟ قسمی که شما در جریان هستین مجتمع تجارتی و رهایشی که گفتیم منازل رهایشی است، تجارتی است، به شمول یک شفاخانه کمپلکس، یعنی با تمام عموم معیارات بین المللی. و الحمدلله تیم تکنیکی که فعلا اینجا مصروف کار هستند، یک تیم تکنیکی بسیار بالا با معیارات استاندارد بین المللی پروژه را در حالت تطبیق است. در این پروژه فعلا به چند تن از انجینرها یا افرادی که مسلکی هستند زمینه کار برابر شده یا مهیا شده و شما میایید یک فرد مسلکی چقدر احساس خرسنده میکنین که در داخل کشور برایتان فرصت کاری مهیا شده؟ خب این جای خرسندی است که وطن ما رو برشت است و پروژه ساختمانی متعددی خصوصا در ولایت کندوز دولت جریان است و کار روان است. فعلا در این پروژه که ما مصروف کار هستیم اینجا الحمدلله به تعداد 50 بیشتر از 50 نفر افراد مسلکی و بیش از 500 تا 1000 نفر افراد غیر مسلکی اینجا مصروف کار هستند و الحمدلله از همین طریق یک لقمه روزی حلال بر فامیلشان به دست میارند. خودتان که من حیث یک فرد مسلکی در این پروژه کار میکنیم، کارهایی که در این پروژه در حال اجرا است چقدر با معیارهای بین المللی سازگار است، چقدر با کیفیت است؟ قسمی که شما مشاهده میکنین ماشاءالله خدا را شکر است، همه انجینر صاحبای ما افراد مسلکی هستند، با همون نرم و استاندارد بین المللی کافی آگاهی دارند، دسترسی دارند. پروژه ما ماشاءالله با همون کیفیت بالا، با همون کیفیت بین المللی که با همون کدای بین المللی دارد جریان است و دیزاین شده و دارد تطبیق است. از تجارای ملی، از حکومت در آینده خواهان چی هستین تا این پروژه همچون پروژه ها دیگه هم تطبیق شود هم به افراد مسلکی انجینر صاحبا و هم به کسایی که کارگرای هم هستند زمینه کار مهیا شود؟ خواستان از حکومت، از تجارای ملی چی است؟
به خاطر تطبیق همچه پروژه ها؟ خب خاص ما تجارای ملی است که میتونن امروزه وطن ماشاءالله تمام امنیت حذر باش تامین است، مشکلات نیست. خواهش ما ای است که بیاین سرمایه گذاری بکنن و تا همه ما دست به دست هم داده وطن از این بحرانی که هست بکشید. در رابطه با امنیت اشاره کردین. امنیتی که وجود داره فعلا در ولایت کندوز چقدر تاثیر مثبت گذاشته در رابطه با تطبیق پروژه های انکشافی؟ چقدر مهم رول داشته؟ خب اهمیت بسیار مهم داره امنیت در یک کشور. ماشاءالله امنیت فعلا بخی تامین است. ما آزادانه وقت ناوقت از طرف شب و از طرف روز کار ما جریان داره. موادهای ساختمانی ما که از بسیار دورتر از ولسوالی ها میان اینجا و بسیار راحتی میرسند و مشکلات امنیتی نیست، فضل الله است و کار ما همین است که بس درستی پیش میره و ما هیچ نه مشکلی از نگاه نمیبینیم نیست. ماشاءالله هیواد ګلا ماشاءالله هیوادا مونږ لیکو ساتنه خدای دې تل را آباد ماشاءالله هیواد ګلا ماشاءالله هیوادا ماشاءالله هیواد ګلا ماشاءالله هیوادا راټول دل کرونا یو لاس مول سونا راټول دل کرونا یو لاس لیدونکو بیا هم تاسو سړی مشه ورکلی وای متمه ده چې خپرونه به مو د تر دې دمه د خوښې وړ ګرځېدلې وي. د خپرونې په دې برخه کې له هغو کسانو سره غږیږو کومو ته چې په دغه پروژه کې د کار زمینه برابره شوې ده. ایسه په لومړیو کې که ځان راته معرفي کړي. امان الله ساحل خبره کومه سپنځر شرکت کې کار کوم. ایسه به تا د کار زمینه برابره شوې اول خو دا راته وایي چې په کومه برخه کې ته په دغه پروژه کې کار کوې؟ موږ سره کانکریټ ماشینونه دي وروره، موږ سره کانکریټ ماشینونه دي. دلته موږ سره خپله لس 15 کسان دي کارګر او موږ بس په سپنځر شرکت کې به د ماشینونه د کانکریټ اچو د پایې اچو کار په مخ وړو. څومره خوښي چې دلته په دغه پروژه کې تاسو د کار زمینه برابره شوې ده؟ خوښي دې څونه؟ ډېر زبردست کار ده، ډېر غټ شرکت ده او موږ سره دغه د خلکو کار کیږي، د موږ هم کار کیږي. موږ ډېر زبردست شرکت د سپنځر. داسې په یو ملي پروژه کې ډېره وستره پروژه ده، نه یوازې د کندوز په کچه باندې دغه پروژه بلکې د ټول هیواد په کچه یوه ستره او لویه پروژه ده. په داسې یو ملي او غټه پروژه کې ته کار کوې، هیواد ته خدمت کوې، څومره خوښ یې هیوادوالو ته خدمت کوې او هیواد ته خدمت کوې؟ ډېر زیات خوښ یم، زه ډېر خوشحاله یم. ځان له کابل نه ما د ماشینونه راوړي دلته او ډېر غټ ښه پروژه ده او ډېر تقریبا د 300 کسان فلحال کار کوي دلته. موږ سره خپله ما ځاني ما سره 15 کسه کار کوي. نو ډېر ښه کار ده او ډېر غټه پروژه ده. دا د ملک په کامیابي ده او د موږ هم چا خبره کار کې برابر ده. تاسو ویل چې تاسو خپله ماشینري لرئ او دلته ماشینري د همغړۍ په کار باندې ده. د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته دا تېر 4 کاله 3 کاله تاسو کارونه څومره ښه سوي دي؟ څومره پرمختګ پکې راغلی تاسو په کارو کې؟ اسلامي امارت خو چې راغلی د ټول وطن کارونه پرمختګ زبردست روان دي، ډېر ښه روان دي. اسلامي امارت موږ خوشحاله یو. دا شرکت ته مخکې ملا برادر اخوند صاحب راغلی و، هغه افتتاح وکړه او ډېر زیات خوشحاله یو اسلامي امارت. راتلونکي کې غوښتنه څه ده له حکومت څخه، له سوداګرو څخه تر څو هم دا ډول پروژې نورې هم تطبیق کړي، خلکو ته هم د کار زمینه برابره سي او هیواد به پرمختګ وکړي؟ غوښتنه دې څه ده مسؤلینو نه، سوداګرو نه، ملي پانګوالو نه؟ سوداګرو نه ما دا پانګه دا ورته وایم سوداګرو ته چې دغلته پانګونه وکړي، دغلته پیسې راوړي، که اروپا نه که خارج نه هر شي نه، چې خپل ملک هم پرمختګ وکړي او نورو هیوادوالو سره یو برابر شو. هغه ځوانان چې کومه دلته مطلب کار کوي هغه ډېر زه به ښه خوشحاله دي که نه. نو باید دلته موږ کار وکړو. موږ خارج څه کوو؟ په دې لارو کچاکي په دې لارو ځو. باید دلته کار وکړو چې کارخانې راته جوړې کړي، کاروبار راته جوړ کړي. نو موږ خارج څه کوو؟ خارج ته بیخي ځو نه. لالا اول خودت برای ما معرفی بکن. نامت چی است؟ من عبدالخلیل. اینجا در پروژه اسپنزر برای تو زمینه کار مساعد شده. اول خوشی خود برای ما بگو، چقدر احساس خرسندی میکنی که در داخل کشور در پیش خانه برای زمینه کار مساعد شده؟ خوشی چی است؟ خوشی من هم از افغانستان باید آرامش شود. باید دوباره اینجا کم از کندوز کارم خوب است، لنترا اینا دیگه چوک میگم روزانه خوب است، کاروبارم خیلی زیاد است. ما در طالبا خوش هستیم که در افغانستان آرام است. معذر که نماز میخوانیم بعد در افغانستان دائما آرام باشه. خودت در این پروژه در کدام بخش پروژه کار میکنی، کدام بخش کارگری میکنی و
چقدر مزد میده برات روزانه ماهانه چقدر پیسه؟ روزانه که چاوک هست 300 هم هست 350 هم هست. همه لنتر که کار میکنیم 400 هم هست. یک مثلا از 4 بعد دیگه 500 هم میده 600 هم میده. شوا که کار میکنیم 1000 هم میده. این لنترایی که نزد خوب است. خیلی کارگره که کسی که غریب است خیلی دفعه مشکل زیاد چیز میشه حال میشه. ای که ای خو برای تو مزد میده و پیسه میده ای خوشید خو یک طرف که زمینه کار برات مساعد شده. ای که میبینی کشورت آباد میشه، شهر آباد میشه، من حیث یک شهروند چقدر خوش هستی؟ من خوش هستم که کشور ما آباد شده. خود ما خانواده ما زندگی ما پدر مادر من خوش هست که من یک کار بکنم پیسه اینا میتم. دل ما تو اونم خوش هست که بچه ما کار میکنه پول رو میته. خیلی برای من دوست دارم. پیامت به کسایی که سرمایه دارن تا هنوز سرمایه گذاری نکردن، پروژه تطبیق نکردن، پیسه پیشانه است، تجار ملی هستند، پیامت به او چی است تا پروژه دیگه هم تطبیق شود و به مردم زمینه کار مساعد شود؟ چی گفتنی داری؟ اینم کسی که سرمایه دار داشته باید غریب کار بوده، یک کار شرکت درست کنه یا مثلا مغازه درست کنه یا یک دیگه درست کنه، باید غریبه را چیز کنه طلب کنه دیگه کار کنه پول شه. باید در افغانستان خیلی زندگی کشورتان آباد. ماشاءالله هیواد گلا ماشاءالله هیوادا ماشاءالله هیواد گلا ماشاءالله هیوادا هر خوا پرمختګونه خوشاله مو د زړونه هر خوا پرمختګونه خوشاله مو د زړونه ستایم دې صفتي همیشه دې زنده باد ستایم دې صفتي همیشه دې زنده باد ماشاءالله هیواد ګلا ماشاءالله هیوادا مونږ دې کړ کندوز ولایت پرنفوسه دی او ښار ډیر تنګ دی. اوس الحمدلله دغه یو کال کېږي چې دغه پروژې زموږ په مخ کې پرانیستل شولې د سپین زر امارتي شرکت لخوا نه. نو ټولو قندوزیان ورته ډیر خوشحاله دي او همدغه د 50 کاله نه چې ډیر کلونه خلک په دې تمه و چې قندوز کې ماسټر پلان تطبیق شي او دغه خپله د ماسټر پلان یوه برخه ده. نو د والي صاحب نه هم ډیره مننه کوو او د سپین زر شرکت د مشرتابه معاون صاحبانو نه ډیره زیاته مننه چې د قندوز تجارانو ته سوداګرو ته دکاندارانو ته داسې یو زمینه برابره کړله چې لکه مخکې به چې یو دکاندار غوښتل چې یو دکان په کرا ونیسي نو هغه به مطمئن به نه و، ویلې به یې که نن یې که سبا یې دا دکان په ما باندې چپه کېږي او سرمایه گذاري پکې هغه د زړه د خلاصه نه شوه کولی. اوس الحمدلله ټول په دې باندې پوهېدلي دي چې دا یو دراز مدته او داسې فکر کوي لکه یو خپله پروژه او خپل دکان او خپل مارکیټ مې شي. نو خلک ډېر خوشحاله دي، کوشش کوي ټول موږ ته معلوم دي چې سرمایه گذاري مو وکړي او نورم د قندوز مخ په ترقۍ باندې لاړ شي. اوس هر تجار غواړي چې یو منطقه ځان ته یو قرارداد وکړي او د دراز مدت او یا طویل مدت قراردادونه وکړي او یو سرمایه گذاري او پانګونه وکړي قندوز کې. نو والي صاحب نه زموږ نورم خواهش دا دی چې خلکو تجارانو سره همکاري وکړي او اسانتیاوې راولي او خلکو ته دغه د سپین زر ځمکې په اختیار کې ورکړي چې خلک خپله سرمایه پکې سرمایه گذاري پکې وکړي او دا ولایت د زمونږه لا ښایسته شي او لا یو تجارتي ښار ته جوړ شي. الحمدلله امنیت راغلی دی او سرتاسري افغانستان کې مونږه تجاران دغه زمونږه وخت دی او دغه فرصت دی. ټولو هغه افغانان چې په خارج کې اوسیږي او سرمایداره دي را دي شي افغانستان کې د سرمایه گذاري وکړي سر او مال ټول په امن کې دی. یقین په خدای وکړه چې یعنی زه نورو ملکونو ته هم ځم کوم امنیت چې زه اوس فی الحال ینم یعنی زمونږ په همسایه ملکونو کې نشته تجارانو دپاره. نو زما پې غږ دی چې راشئ او په خپل وطن کې سرمایه گذاري وکئ او وطن ته لا ترقي او آبادي راوړئ. ماشاءالله هیواد ګلا ماشاءالله هیوادا ماشاءالله هیواد ګلا ماشاءالله هیوادا
ساتنه خدای دې تل لره اباد ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده شهر دې او که غرونه دې کاڼې دې لالونه دې شهر دې او که غرونه دې کاڼې دې لالونه دې هسک دې دی پامیر او هسک غاړه دې شمشاد هسک دې دی پامیر او هسک غاړه دې شمشاد ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده مونږ دې کړه ساتنه خدای دې تل لره اباده ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله لومړی کې به دا وایم چې د موږ په راتګ سره په کندوز کې چې کله موږ دا پروژه واخیستله په اوایلو کې د دې پروژې ټول مصارف تقریبا 1.5 میلیارډ دوسي په یو لړ مسایل چې موږ نور تغیرات په پروژه کې راوستل نو اوس ان شاء الله دغه سرمایه‌ګذاري له 2.5 میلیارډ تر 3 میلیارډ افغانۍ ته رسیږي په دې کې تقریبا 440 مارکیټونه دي او تقریبا یو څه اندازه تر 100 پورې بلاکونه دي او تقریبا شاوخوا تر 2000 هټۍ په دې کې موجود دي که وګورو د اسلامي امارت د راتګ سره الحمدلله کارونه ډېر ښه سوي دي او د کندوز ښار ته په کتو سره دا یو وړوکی ښار او خلک بیخي د خلکو اندازه پکې ډېره ده او دا اړینه وه چې موږ او زموږ سره نور شرکتونه راسي دلته پانګونه وکړي تر څو په دغه ښار پراختیا ډېره سي او ضرورتونه ډېرو ښار کې دوکانونو ته مارکیټونو ته ډېر ضرورت و نو په دغه کې تقریبا موږ سره الحمدلله اوس تقریبا 2000 نفره په مستقیم شکل دلته لګیا دي کار کوي او ان شاء الله خلکو ته د کار زمینه برابر شوې ده دا خو یو ستر اقتصادي ګام دی چې په کندوز کې نه په ټول افغانستان کې اخیستل شوی دی زموږ شرکتونه نه په کندوز کې بلکې په ټول افغانستان کې دوی کار کوي دا چې تاسو عملاً دلته وینئ چې 2000 نفر اوس په کار باندې مصروف دي دا چې تقریبا 2.5 دوکانه پورې تقریبا چې دا کله آماده شي دلته به تر 10,000 نفر پورې په کار باندې مصروف شي دا یو ډېر غټ او اقتصادي ګام دی چې په کندوز کې اخیستل شوی دی په کندوز کې دا یو اصل دی په نړیواله سطح باندې خصوصي سکتور ترڅنګ چې محلي اداره یا دولت دوی ملاتړي اوسي دوی ډېر غټ او ستر ګامونه په اقتصاد کې اخیستلی سي او لا یې هم اخلي زه د امارت ټول مسؤلین مننه کوم دا چې دغه زمینه یې برابره کړې ده او موږ ته راغلي سرمایه‌ګذاري هم کړې ده او نور پلانونه هم انشاءالله شامل دي که دوی چې د موږ ملاتړي اوسي موږ د افغانستان په سطح په ډېرو غټو پروژو باندې کار وکړو زه کندوزیانو ته دغه زیری ورکوم چې دوی د پوره ډاډه واوسي او هغه کړنې چې انشاءالله موږ تاسې عملي ولیدلې چې دغه ګام مو اخیستی دی په دې کې سړکونه د ماستر پلان مطابق دي او ټول نړیوال سټنډرډ چې باید یو سړک یو مارکیټ ولري موږ هغه مد نظر نیولی دی چې عملیان تاسې کارونه ولیدل ټول هغه سړکونه چې موږ په جوړوو د 40 متر نه به کم نه وي او دا ډېر ښایسته او نړیوال او معیاري سړکونه دي انشاءالله د پروژې ترڅنګ مو سړکونه انشاءالله ډېر ښایسته او په نړیواله سطح باندې جوړیږي وطن کې الحمدلله امنیت دی او اوس د کار زمینه مساعده ده په ټولو هغه سوداګرو چې له وطن لرې دي را دې شي په وطن کې د سرمایه‌ګذاري وکړي تر څو خلکو ته د خدمت جوګه شي همدغه وخت دی همدغه زمینه مساعده سوې ده دولت دغه زمینه مساعده کړې ده سوداګرو ته او دغه د سوداګرو په دولت باندې حق جوړیږي چې دوی ورته د کار زمینه مساعده کړي دوی دعوت کړي رایې ولي موږ تاسو الحمدلله د افغانستان په سطح ډېر غټ سوداګر لرو هېڅ چا ته نور اړتیا نشته همدغه د افغان سوداګر چې په نورو ملکونو کې میشت دي که دوی راشي دلته سرمایه‌ګذاري وکړي انشاءالله وطن به د ابادۍ په لور باندې روان شي ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده مونږ دې کړه ساتنه خدای دې تل لره اباده ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده راټول دې لکه وروڼه یو لاس مو لاسونه د سپین زر امارتي شرکت د خپلو فعالیتونو په لړ کې چې عمراني کارونه د کندوز ولایت کې کوي اسلامي نظام راتګ سره الحمدلله امارات د موضوع ترې زیات متوجه شوی دی د هیواد بیرغونې او آبادانۍ لپاره ګامونه پورته کوي چې په دې لړ کې د کندوز سپین زر امارتي شرکت په ملکیتونو باندې البته په مختلفو ولایتونو کې کار روان دی خو په کندوز ولایت کې موږ کولی شو یادونه وکړو
د پامیر نیلامو شرکت سره چې سپین زر اماراتي شرکت کوم قرارداد لري او مشترکه پروژه ده په 15 شریبه ځمکه باندې تر 3000 هټیو آبادیږي. تاسو خو ان شاء الله دغه څه لیدنه کړې وي چې د پاسه 2 میلیارډ افغانۍ په هغه باندې سرمایه‌ګذاري شوې چې کې دوا مارکیټ، د سولر مارکیټ، تعمیراتي مواد مارکیټ، د ارتزاقي مواد مارکیټ، همدا ډول د پوښاک او رخت فروشي او بېلابېل مارکیټونه په نظر کې نیول شوي دي. او همدا ډول په سپین زر اماراتي شرکت د ولي تر چوک په خپله سیمه کې چې د پاسه 1 میلیارډ افغانۍ باندې پروژه د ګلکسي ستون شرکت سره په مشترک ډول مخ ته بیايي چې الحمدلله کارونه ډېر چټک جریان کې دي. همدلته د صرافۍ مارکیټ دی، زرګرۍ مارکیټ دی، موبایل فروشي مارکیټ دی، د سمساري عمده مارکیټ دی، د سمساري پرچم فروشي لپاره مارکیټونه دي چې دا هم تقریبا تر 2500 څخه پاسه تر 2500 شاوخوا هټۍ لري چې الحمدلله دا به یو معیاري بازار بنسټ کې دي په کندوز ولایت کې. دا به انشاءالله الرحمن او داسې ستندردونه باندې منل شوي ستندردونه باندې جوړ ښار وي، هټۍ ترتیبونه ټول انشاءالله برابر دي. همدا ډول د سپین زر اماراتي شرکت د نومان تکسار شرکت سره یو مشترکه پروژه لري چې هغه کې د چینی فروشي او همدا ډول د خورده فروشي او الکترونیکي وسایلو مارکیټ د هم په نظر کې نیول شوی دی. او الحمدلله دغه پروژې د نومان تکسار شرکت سره چې البته مختزي دي تقریبا له 500 میلیونه بره بودیجه په دې باندې مصرفيږي او په همدغه سرمایه‌ګذاري باندې د هټۍ آبادیږي. همدا ډول د سپین زر اماراتي شرکت تر لاس لاندې نور هم پروژې دي چې په امام صاحب کې، خوجغار کې، تخار کې، بغلان کې فعلا د پاره د کار لاندې دی. په قلیزال کې البته کار روان دی چې الحمدلله د سرمایه‌ګذاري کچه دغه پروژو نو نږدې 10 میلیارډ افغانۍ ته رسیږي چې اولا سپین زر اماراتي شرکت لخوا مخ ته وړل کیږي. همدا ډول د منګه 40 متره سړک دی چې ولي چوک څخه د سپین زر مخې نه تیریږي تر چارتري سړک پورې. دا هم د سپین زر اماراتي شرکت لخوا 40 متره سړک آبادیږي. الحمدلله تاسو د آبادی برغونه چارې چې ډېر په چټک ډول روان دي خپل شاهدان یاست. کندوز ولایت کې معیاري سړکونه نشټون، د معیاري پارکونو نشټون، معیاري مارکیټونو نشټون یو سرخوږی جوړ کړی دی. ولسته ښار کې ګڼه ګوڼه بیخي زیاته شوې، د نفوذ زیاتوالی او موجود ښار دغه د کندوزي ښاریانو البته د کندوزیانو د غوښتنو تکافو کوونکی نه دی. نو که چېرته د سپین زر اماراتي شرکت ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې نو انشاءالله الرحمن دا به د نسبتا معیاري ښار ځواب ورکوونکی وي او په دې سره د کندوزیانو ډېری مشکلات انشاءالله حلیږي چې دا به پراخ سړکونه، پراخې هټۍ، ستندرد مارکیټونه په ټولو سیستمونو مجهز، همدا رقم پارکینګونه او مساجد وضوخانې دا به ټول انشاءالله الرحمن په معیاري ډول وي. دا به د کندوزیانو لویې ستونزې ورحل کړي. راتلونکي کې خو یو لوی پلان یې همدغه شاپینګ مال دی یا د کندوز نړیوال سوداګریز سپین زر مرکز دی چې دې سره به انشاءالله الرحمن د کندوز د ښار بڼه په بشپړ ډول انشاءالله بدله شي. ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده، ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده، هر خوا پرمختګونه خوشاله مو د زړونه، هر خوا پرمختګونه خوشاله مو د زړونه، ستایم دې صفتي همیشه دې زنده باد، ستایم دې صفتي همیشه. د افغانستان ملي ټلویزیون خوږو او زړه ته نږدې لیدونکو، دا و د نن اونۍ ځانګړې زما هیواد خپرونه چې موږ د کندوز سپین زر اماراتي شرکت له روانو پروژو څخه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا بلې خپرونې چې له کندوز ولایت څخه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږو، تر هغې مو په پاک رب سپارو. هر چېرته چې یاستئ ښاد آباد او بریالي اوسئ.